السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د انټرنیټ سپیډ زیاتولو طریقې در زده کوم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل انټرنیټ سپیډ مو زیات کړئ. به اسانه طریقه ده. د دې لپاره به موږ تاسو دوه اپلیکیشن ډاونلوډ کوو چې د کم دوهم اپلیکیشن دی هغې په تورو موږ تاسو کولی شو چې د انټرنیټ سپیډ زیات کړو. نو دوستانو دا ویډیو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې ډېره ښایسته طریقه در زده کوم د انټرنیټ سپیډ زیاتولو لپاره. دوستانو که چیرته تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ نو د دې لینک به تاسو ته په ډسکریپشن کې میلاو شي. السلام علیکم ورحمت ډسکریپشن دوستانو دلته کې تاسو ګورئ په دې ټایټل باندې چې کلیک وکړئ لاندې به ما ورته لیکلی وي اول ایپ لینک دوهم ایپ لینکو، نو په هغې طریقې سره تاسو ډاونلوډ کولی شئ. دوستانو د دې نه مخکې که چیرته تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې نوي یئ په سور سبسکرایب بټن کلیک وکړئ، په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. که چیرته مو د ویډیو خوښه شوه ویډیو هم در سره لایک کړئ. ورځو همدې طریقې ته چې څنګه کولی شو د خپل موبایل انټرنیټ سپیډ زیات کړو. ما تاسو ته دوه ایپ را پیدا کړی چې د دې دوو ایپ په ترو تاسو ډېر ښایسته کار کولی شئ. نو دا ډېر خوندور اپلیکیشن دی. تر ټولو اول اپلیکیشن چې کوم دی د دې په ترو خو موږ تاسو یو خاص کار کولی شو، خو دویم ایپ چې کوم دی ډېر زیات خوندور ایپ دی. د ویډیو تر اخره وګورئ تر څو تاسو په صحیح طریقې سره پوه شئ. دوستانو دلته کې تاسو ته چې کله دا اپلیکیشن آن کړئ د دې اپلیکیشن په ترو تاسو د خپل موبایل انټرنیټ سپیډ معلومولی شئ چې څومره سپیډ ده. دوستانو همدارنګه په دې کې تاسو لوکیشن معلومولی شئ چې ستاسو ټاور کم طرف ته ده، او ستاسو لاندې اپشن کې تاسو دا هم معلومولی شئ چې په کم ځای کې ټاورې دي، ستاسو په ځای کې کم ځای کې دي سیګنل چې کم ستنې دي هغه په کم ځای کې دي. د دې اپلیکیشن په ترو تاسو دوستانو دا کولی شئ. دلته کې سپیډ ټیسټ اپشن درکوي، ویډیو ټیسټ اپشن درکوي. په سپیډ ټیسټ باندې چې کلیک وکړئ دلته کې تاسو د خپل موبایل انټرنیټ سپیډ معلومولی شئ چې د دې ډاونلوډینګ سپیډینګ څومره دی، د اپلوډینګ سپیډ یې څومره دی. نو دلته کې تاسو ګورئ چې په سپیډ ټیسټ باندې کلیک وکړئ. دلته کې تاسو ته داسې اپشن درکوي. د دې اپشنو سره به دوستانو تاسو ته د ډاونلوډینګ د اپلوډینګ معلومات درکړي چې ستاسو د موبایل د انټرنیټ ډیټ یا د وای فای سپیډ دومره دی. نو دلته کې تاسو ته ښکاري د ډاونلوډ زما 12 MB سیکنډ سپیډ دی. نو همدارنګه د ویډیو اپلوډ کولو سوشل میډیا ته چې زه چېرته ویډیو اپلوډ کوم نو 9 MB دی تاسو ته به ښکاري. همدارنګه لاندې تاسو ته ټیسټ ویډیو اپشن درکوي، هغه ځای کې بیا تاسو ته یو ویډیو پلی کېږي، تاسو د ویډیو اپلای کولو سپیډ هم چیک کولی شئ. دوستانو دوهم ایپ دا دی، د دې لینک به هم تاسو ته فیسبوک کې په ټایټل کې یا په اولني کمنټ کې میلاو شي. همدارنګه د یوټیوب په ډسکریپشن کې کله مو چې دا اپلیکیشن آن کړو دوستانو دا ډېر خوندور اپلیکیشن دی. که تاسو خیال کړی وي دوستانو چې موږ یو موبایل لرو زموږ ځای کې سیګنل 4G کمزوري وي نو بیا موبایل استعمال سره موبایل ګرم شي هغه سیګنل چې کم دی د 4G نه 3G ته راشي، یا 3G سیګنل وي د 3G نه 2G ته راشي. نو دوستانو د دې اپلیکیشن په ترو تاسو ډېر ښایسته کار کولی شئ. دلته کې دوستانو د دې اپلیکیشن په ترو تاسو دا کار کولی شئ چې څنګه تاسو 4G انتخاب کړئ نو صرف بیا چې تاسو موبایل کې 4G سیګنل کار کوي هغه به 2G 3G ته نه راځي. نو ډېر خوندور اپلیکیشن دی. د دې لینک به هم تاسو ته په یوټیوب کې په ویډیو ډسکریپشن کې په فیسبوک کې د ویډیو په ټایټل یا په اولني کمنټ کې میلاو شي. دوستانو دلته کې تاسو ته کله چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ خپل موبایل ته آن یې کړئ نو هغې وروسته تاسو ته اپشن درکوي. لاندې به تاسو ته ښکاري اوپن سیکرټ سیټینګ اپشن تاسو ته به ښکاري. په دې باندې به دوستانو کلیک کړئ. نو دوستانو اوس چې کم دی په همدې دوستانو اوپن سیکرټ سیټینګ اپشن باندې چې کلیک وکړئ دلته کې تاسو ته داسې اپشنې درکوي. په دې ایپ طریقه باندې خو تاسو پوهه وئ. په دې اپشن باندې چې کلیک وکړئ دلته کې تاسو ته هر اپشن درکوي چې تاسو ته موبایل همدارنګه اپشن نه درکوي چې تاسو صرف 4G انتخاب وکړئ په موبایل کې نه شئ کولی. نو دلته کې چې لاندې راشئ LTE اونلی انتخاب کړای شئ. همدارنګه دوستانو په دې کې د صرف د 3G سیګنل هم انتخاب کړای شئ. کله مو چې LTE اونلی انتخاب وکړو دوستانو د دې اپلیکیشن په ترو بیا دا کار کولی شئ چې ستاسو په موبایل به صرف 4G سیګنل ښیي هغه به 2G 3G ته نه راځي. که صرف یو نیمه سیګنل هم وي خو صرف به 4G سیګنل ښیي. نو د دې اپلیکیشن دا ډېر ښایسته کار دی. د دې اپلیکیشن په ترو تاسو دوستانو دا کار کولی شئ. دلته کې تاسو ته ښکاري نوره هم سیټینګ شته خو موږ ورته ضرورت نشته په دې کې نوره. همدارنګه دوستانو د دې اپلیکیشن په ترو دا کار کولی شئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، له خپلو دوستانو سره ضرور شیر کړئ.